All praises to Allah. زبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پبارک یوسو خبر عرض قرآن شریف چی سڑی شروع کئی رو او ویے نو دا قرآن شریف حکم دے سور لسم پارک فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ چی کل دا قرآن شریف شروع کے نو مخکبا دا شیطان نامان غوارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بوئے بسم اللہ ویل سنت تی او اعوذ باللہ دا فرض دی ذکر دا دی حکم راغل نو دا قرآن شریف شروع لکلی خو پکی ندی خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ندا او کستا سخیالی نو دا قرآن شریف آخری صورت کم دا شیطان ندا امان غستو دعا راغل دا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اغلوی ذاتا چی تو دا طول مخلوقات ربی او دا طول مخلوقات بادشاہ او دا طول مخلوقات خدا استا پا دے فضل و کرم دا شیطان نامان غور دا سے خطرناک شیطان نے چی دا ایمان دا خزانے غل او مقشناس دشمن دے دا مال و دولتم غل ندے دا عقیدی دا عمال و دا اخلاق غل لے خدا استا پا فضل با ددن اخلاصیگم ددن میں بچ کے نو دا قرآن شریف شورم دا شیطان نا پامان غستو راغل دا او پا آخر کم دا سے خکلی صورت تی چی تا تا دا خی چی دا دی شیطان نامان غور دا شیطان نونو دی سشی دیتا خیال کرے دا شیطان سے بلا را اور شیطان نولی امان راغل شیطان نونو یو مخلوق تی دا خدای پاک دا ما خبرو تا خیال لرے چی پستر گناہ کاری خو خدای دا سے ناشنا طاقت ورکڑی دی چی دا انسان پر گنو کی گرزیدی شی دا انسان زړه تزان نسی دا انسان دماغ تزان نسی ہر زی ورطا نزدی دی نمی کردوس تی عزازیل لی حارس تی او کنیه ابو لبینی دا خدای مخ کے پیدا کردی دی خدا خدای دا یو حکم نے انکار کردی چی دا آدم علیہ السلام دا سجدی نے انکارو کو خدای رسوا و ذلیلک خدای پاک تے مخامخ قسم اخور وی خدای دا دی انسان دا وجن دی ذلیل کریم زدی دا جنت نوخ کیم نستا پلویے میں دے قسمی چیز بی گمراہ کو دا قسم پا درشتہ مپارا کے ذکر دے خدای پاکوی دا شیطان بیان کئی قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین خدا استا پلوی عزت میں دے قسمی چیز دا گمراہ کو بغیر دا خاص خلقنا چرانا بچ بپاتشی کنی دا با گمراہ کو خدا تے قسم خوڑ لے دے خدا پاکم ورطا قسم خوڑ لے دے قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منکا ومن من تبعک منہم اجمعین خدا ویز حقیم او زمان دے پخپل حق تو قسمی چیز بطان او تاپسی چی سوک روانی داغین با دوزخ ڈکم نو دا خدا او دا شیطان یو بل سر قسمون شوی دی نو چی دمرا یو بے حیا مخلوقی چی خدا پاک تا مخامق قسم اخری چیز با انسان گمراہ کم ناغا بخپل وس کی کمی نکی دا دی وجنا تا چی قرآن شریف وے تا دا حکم دی چی گوری دا دا شیطان نامان وارا دا سی دشمن دے چی دا پستر گناہ کاری کہ پستر گوخ کارا کی دی پٹو پک بدی وشتے پلرگی بدی والے دخپونا بدی تڑلے جیل تا بدی اچولے دا دی وجن دا حکم ندی کرے خدای مونتا چی لرگی راوالے و ٹوپک راوالے کافر پسے خوبا ٹوپک و لرگی راوالے شیطان سرکوزی خوخکاری نا نو تا کلمہ خائی چی تا دا کلمہ ہوا یا شیطان بے اثر نشکول در توی چی دروازی تا ننوزی
د خدای نوم والا شیطان به بار پاتې شي. تا ته وایي چې ډوډۍ خوري، ته د خدای نوم والا شیطان در سره بیا خوراک نشي کولی. کور ته چې نږدې کېږي ته د خدای نوم والا شیطان پکې حصه نشي اخیستی. جماعت ته چې راځي د خدای نوم دې وایه، شیطان به اثر نشي کولی. نو قرآن شریف یو لوی هدایت دی. د دې هدایت اول دشمن شیطان دی. شیطان به د دې هدایت نه تا اړی راړی، کله به د یو خوا اړی، کله د به د بل خوا. ته به وایې خدای دا یو خبیث شیطان دی چې د ده نه به ستا په فضل خلاصېږم، زه په خپله د ده مقابله نشم کولی. اوس یو سوال دی. زمونږ یو استاد و، هغه وی زه ریل ګاډي کې روان و، نو ما سره یو انګریز ناست و. هغه انګریز راته وایي چې تاسو دا وایئ چې د شیطان دومره ناشنا طاقت دی، د انسان په رګونو کې ګرځېدی شي او د سترګې رپ کې د یو ملک نه بل ملک ته رسېدی شي، نو دی به څنګه په دې کلمو تښتي؟ تش اعوذ بالله وایه دی به تښتي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وی یا دې د خدای نوم واش، نو دی به تښتي؟ وی آو. وی دا ولې؟ وی ته د دې کلمې د زوره خبرې د اعوذ بالله د کلمې نه چې دې کلمه کې څومره زور دی. وی شیطان چې دا کلمه اوري چې مسلمان وي دا کلمه، نو د شیطان مازغو ته څلور خبرې راشي. اول دا ده چې دا غلوی خدای ته آواز وکړه چې دا هغه طاقت زمانه زیات دی. شیطان خو خدای پیژني. دویم دا ده چې خدای پاک د ده آواز اوري. دریم دا ده چې خدای را رسیدي شي د دې امداد له. څلورم دا ده چې دا ورته دی لوی خدای ویلي دي چې ما ته آواز کوه ته خلاص. نو شیطان چې دا څلور خبرې ذهن ته راولي هغه به ټینګېدي نه شي، دوه خپلې او دوه پردی منډې کړي. وایي یو سړی چې روان وي په شاړه ځمکه او یو غل ورپسې روځي یا ډاکو، نو که دی ورسره په خپله مقابله کولی شي خو که نه شي کولی، نو دی وایي یا ملک صاحب راورسېږه. نو که د دې غل دا یقیني چې یاره ملک صاحب طاقت خو زمانه زیات دی او هغه آواز واورید او فوراً را رسیدی شي او دا د هغه سړی دی، نو دا غل به د سړي ته لاس نه کړي، به منډه کړي. ځکه وایي که ملک صاحب راغی ما وجني. او که نه دې څلورو خبرو کې د یوې خبرې یقیني، نو هغه به خپله غلا کوي. اوله دا وایي چې ملک صاحب که راشي زه هغه سره مقابله کولی شم. دویم دا که طاقت یې زیات دی خو آواز نه اوري، هغه 5 میله لرې دی چغې د دې وایي که نه. دریم دا که آواز واوري را رسیدي نه شي ډېر مزل دی. او څلورم دا ده که زه طاقت یم زیات دی او آواز یې مورد او را رسیدیم شي، خو د هغه څه کار دی چې دله راځي؟ وایي غل خپل کار کوي. نو شیطان چې دا اعوذ بالله واوري د ده ذهن ته دا څلور خبرې راشي چې یاره ده خو خدای ته آواز وکړه چې د هغه طاقت زمانه زیات دی، زه د هغه د مقابلې نه. او خدای پاک د ده آواز واورید او خدای را رسیدي شي او خدای پاک ورته ویلي دي چې بس ما ته آواز کوه ته خلاص، نو شیطان به ټینګ شي. نو هغه انګریز وایي واقعي د دې کلمه کې خو ډېر لوی زور دی. نو دا اعوذ بالله چې سړی وایي شیطان به یې تښتي. خرونو شیطان سړی څنګه ګمراه کوي؟ ګورې دا عام خلک په یو طریقه ګمراه کوي او دا شیخان په بله طریقه. د شیطان نه ګوره یو سړی نشي بچ کېدی بغیر د هغه سخت شخص نه چې خدای د هغه ساتنه وکړي. ځکه خدای ویلي دي زما په نیکانو بندګانو ستا بیا وس نه رسي. نو دا خلک په 2 طریقو ګمراه کوي، ما ته خیال کوه. عام خلک لکه ګیره خریل ښه نه دي، په ګیره خریلو کې دغه کې چې یاره ته به ډولۍ ښکارې، خشته به ښکارې، مزېدار به ښکارې. که ګیره دې پرېښوده نو لوی بوډا سړی به درنه جوړ شي. څوک په غلا باندې عادت کي، څوک په حرامو، څوک په پوډرو، په هغه ګناهونو چې تیم ګناه ګڼي او زیم ګناه ګڼم. عام خلک خو په دې ګمراه کوي. او شیخان پیران زبرګان دا مو چې یو سړی پیر شو نو د شیطان نه به بچ شي.
شیطان نه بچ کېدل ګران خدای ته قسم خوړل یو سړی شیخ شو هغه به د شیطان نه بچي شیطان دومره مردار دی چې هغه د شیخې په جامه کې ګمراه کوي هغه باندې به یو عبادت شروع کی چې هغه به نه خدای ویلي نه به رسول ویلي نه به صحابه کرام ویلي د تبا د عبادت پرنګ کې یو شی پیش کی نو دی به په دې لاره ګمراه کی ها مثال درته ډیر داسې شیخانی چې هغه بانګ وایي اذان نو دا اذان نه پس په زور درود شریف وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله دا درود شریف په زور وایي ها څوک با وایي باندې یو مطلب دی که چا مخ کې وي او که چا رستو وي دا دوی د عبادت په نیت کوي د ثواب په نیت کوي خو که دا ته تپوسو کې چې دا درته چا ښودلی دي دا اذان مونږ ته چا ښودلی دي وروڼو رسول الله راته ښودلی او رسول الله مبارک خپلو صحابو کرامو ته ښودلی دی بلال صاحب ته خو د بلال صاحب اول اذان کوونکی دی د حضور پاک عاشق دی نو د دوی نه دا تپوسو کې چې دا مخکې درود شریف وایه په زوره یا رستو درود شریف وایه په زوره دا مونږ ته پیغمبر ښودلی دی نه د اصحابانو ته ښودلی دی نه د بلال صاحب ته ښودلی دی نه دا صحابه وی نه دا د مذهب څلورو واړو امامانو ویلی دی نه نو یا زناورو چې زمونږ پیغمبر مونږ ته اذان ښایي او دا طریقې راته نه ده ښودلی او د هغه ښکلې مبارک صحابه دي هغوی دا نه دی ویلی نو تاسو د هغوی نه زیات زبرګان یې که زیات عاشقان د رسول الله دا هغه یو شیطاني وسوسه درونو چې د عبادت په نوم باندې سړي ګمراه کوي خدای پاک دې تاسو مونږ وسه دا ښه کار نه دی نو دی به تا ته څه وایي ما ته خیال کوئ چې وروڼو دا درود شریف په زوره ولې وی نو دی به تا ته وایي وی ولې درود شریف ښه شی نه دی دا خو په مسلمان باندې فرض دی چې په حضور پاک به وایي ته پیغمبر نه منې څه دا هغه شیطاني دوکه ده نه وروڼو درود شریف د ایمان حصه ده په حضور پاک وینا فرض ده خو بانک کې زیاتې او کمې ولې کې کینه جماعت کې درود شریف وایه په پټه ځان سره درود شریف وایه ټول اوقات په درود شریف کې ولګوه منظم کوه درود شریف وایه مونږ خو د درود شریف نه منع کوو مونږ وایو د اذان په شکل لی اذان سره ولې زیاتې او کمې وکړو دا د شیطان هغه لار ده چې دا شیخان ګمراه کوي رو تاسو ته بانګ شروع کیږي د الله اکبر نه الله اکبر الله اکبر که چا په زوره بسم الله وی ورسره لکه د اذان په شان په زوره وی د غلطي وکړه که ټیک کار وکړه غلطي وکړه اوس که ورته وی چې دا ولې وی نو دی به درته وی ولې بسم الله ښه کار نه دی څه بسم الله ګوره ډوډۍ سره خلک وی داسې وی داسې وی نو که ما بانګ سره وی نو څه ګناه وشوه نه بانګ سره دې ګناه وکړه ځکه د بانګ نه مخکې دا په زوره نه ده راغلی ته خو د پیغمبر هغه ښکلې طریقې په خپل عقل باندې ماتې دا درته چا وی ګوره د بانګ په آخر کې راغلی دي لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نیمګړې کلمه ده ځکه پوره کلمه داسې ده لا اله الا الله محمد رسول الله داسې ده که نه ده خو که چا بانګ کې ورسره ده ووی په زور ووی لا اله الا الله محمد رسول الله نو تاسو به وایئ که نه وروڼو چې دا دې غلطي وکړه غلطه ده که نه ده که هغه درته ده ووایي چې ما پوره کلمه وویله نو ما څه غلطي وکړه مونږ وایي د دې کلمې ځای جدا دی جان لکېنه لا اله الا الله محمد رسول الله وایه غلط کار دې ده وکړو چې تا په بانک کې د ځان نه خبرې زیاتې کړې بانک خو د دواړو جهانو سردار چې مونږ ته ښودلی دی او د هغه ښکلې صحابه ویلی دی او بلال صاحب او مؤذنین به وي هغوی به د الله اکبر نه شروع کو په لا اله الا الله باندې به یې ودرو نه مخکې په زوره څه ویلي دي نه رسته په زوره څه ویلي دي دا خو د شریعت پولې دي دا شریعت پولې ولې ماته نو دا شیخان دا شیطان په دې طریقه ګمراه کوي پوه شئ که نه ګناه خو ګناه ده
هغه د عبادت پرنګ کې یو ځل معاویه صاحب د کوټې د پاسه ملاست رضی الله عنه چې ملاستو نو نیمه شپه شوه د تهجد وخت شیطان راغی او د خټې ګوتې نه یې وخوځه چې پاسه مانځه وخت چې راویښ شو هغه د لوی عزت خاوند و حضرت معاویه رضی الله عنه دیو پېژنده واړه او د انسان په شکل و کلک یې د لاس نه ونیو بیا ترې پټېدی نه شو وی دا دې ولې راختلې زما کوټې ته زه دې راویښ کړم وی صاحب مانځله مې راویښ کړه ګناه مې وکړه څه چې مانځله مې راویښ وی نه ته خو مانځله څوک نه راویښې رښتیا حال وایه که نه شرمن دې وباسم ستنې پورې دې تړم اوس تې رانه څوک نشي خلاصون وی صاحب رښتیا درته وایم خو زما او ستا مخکې ډېره زمانه اشنۍ تېره شوې ده دوستانه نو د هغې زړې دوستانې خاطر مې کو تم کافر وې پخوا او زم کافر یم نو ما وی راشه اشنا مې دې مانځلی را پاسوه وی ښه شیطانه تم چا سره اشنۍ پالې تا خو بیا زه د کفر خبرې ته را بللې وې نو د ایمان خبرې ته دې څنګه را وبللې دا دې م دروغ وې وی ښه صاحب پرېږده چې رښتیا حال درته ووایم وی پرون تا نه د تهجد لمونځ قضا شوی اوده پاتې شوی نو سار د خدای پاک ته ډېر وجړل نو خدای پاک د هغه اصلي تهجد نه زیات ثواب درک نو ما وی که نه موده پاتې شي نو سار لاسې نه چې د هغې نه زیات وجاړي نو زیات ثواب به خدای ورکي نو تا ته مې هغه ډېر ثواب نه شو پرځو ځکه مې اصل وخت له راپاڅول په هغې خپل شیطانۍ کې م کام داسې یو بوډا سړی روزانه به په شیطان سل کرته لعنت وي نو چاته کنزل کول څه ثواب نه دی چې سړی شیطان یادوي نو خدای ولې نه یادوي خدای به یادوي شیطان نو ده دا وظیفه کړې وه دا به م ورته چا ښودلي قمقل شیخو نو چېرته دی د دیوال خواته ناست دا بوډا شیخ شیطان راغی د زلمي په شکل دی بوډا ته وایي باباجي د دې دیوال نه را دې خوا شه دا دیوال را پروزي چې را دې خوا شو اتفاق ده او دیوال را پرېوت دا بوډا سړی ورغې زر یې د دې زلمي لمنو نیوله وایي بچې ته خو ډېر ښه سړی زه دې د لوی غم نه بچ کړم زه دې د مرګ نه بچ کړم ته څوک یې قربان بچیه داسې داسې او ورته وایي کاکاجي څه یې خو د مرګ نه مې بچ کړې نه وایي نه راته بال وی ته خو ډېر ښه سړی وی کاکا زه هغه سړی م چې روزانه را باندې سل کرته لعنت وی زه شیطان یم وی ښه ته خو ډېر زیات ښه سړی چې بیا در باندې نه ویم دوکه کېږي او ورته وایي وایي نه زه ښه سړی نه یم که ته د دیوال نه لاندې مړ پاتې شوي خو خدای به د شهیدانو مرتبه در کړې وه ما وی اسیم بوډا دې پرېږده چې په خپل کټ پوزي مړ شي چې د شهیدانو مرتبه والا خدای ورنکړي نو شیطان داسې سړی دی ګورې دا به نه وایه چې فلانکي باباجي صاحب رحمت الله علیه دا ویلي دي ټیک ته د هغه عزت په خپل ځای دی خو دا تپوس به کې چې دا عمل دا خدای او رسول مونږ ته په خپل کتاب کې او خپل ښکلې پیغمبر په ښکلو طریقو کې ښودلی دی که نه دی ښودلی ځکه د هدایت لاره به د چا نه مونږ زده کوو د خدای د کتاب نه او د پیغمبر د خپلې طریقو نه کوم عمل چې زمونږ په قرآن شریف کې نه کوم عمل چې زمونږ پیغمبر نه کړی هغه صحابه کرامو ته نه ښودلی دا پیښې چې دا څه اصل نه لري دا د ځان نه خبرې شکر دې دلته خو حالات ښه دي د پنجاب کې دا خبرې ډېرې خلک به یو څه کوي بل څه به کوي یو ځای ته زه تللی داسې درود شریف یې په زوره ووایي هغه سړي ته مې دا ولې وایې نو ولې وایي درود شریف ښه څیز نه دی څه ته خلک د درود شریف نه منع کوې نو ما وایي نه درود شریف وایه کښېنه چې څومره ویلی شي ثواب دی زه دې د بانک د زیاتي کولو نه منع کوم بانک کې دا زیاتې کمې ولې کوې تاسو نه یو تپوس کوم وروڼو د سبا 2 رکعته فرض مونځ دی که چا د 2 په ځای 3 رکعته وکړل نو صحیح کار یې وکړه که غلط کار یې وکړه که هغه دا ووایي چې
چې وروره ملا صاحب ته خلک د مونږ نه منع کې د دوه په ځای مې درې وکړو نو خو ډېره ښه شوه. نه مونږ دې د مونځ نه منع کوو، مونږ دې د پیغمبر د طریقې نه مخالفت نه منع کوو. تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابو کرامو نقشه پرېښوده. دا خو درته شیطان دماغ کې یو غلط فکر اچولی دی. مونځ کې به زیاتې او کمې نه کوې. رو مونځ کې ولاړه مخکې ده که نه ده، او ورپسې رکوع وي، او ورپسې بیا ولاړی، او ورپسې سجده وي. که سړی مخکې کیني او بیا یې رستو ودرېږي، او یا سجده مخکې وکړي او رکوع رستو وکړي، یا د رکوع په ځای دوه رکوعګانې وکړي، او د سجدې په ځای 5 سجدې وکړي، یا په ولاړه سلام وګرځوي. ښه سبق پکې ووایي، ښه درود شریف، یا د ولاړې په ځای کې درود شریف وایي. تاسو نه تپوس کوم که څوک د الحمد په ځای ولدوالین په ځای درود شریف وایي، یا سجده کې د سبحان ربی الاعلی په ځای درود شریف وایي، د صحیح کار وکړه که غلط کار غلط دی. که ته دا وایې چې یاره دا خو درود شریف دو وایي او درود شریف کو ثواب دی او په دې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي، مونږ وایي دا ټولې خبرې ښکلې دي، خو مونږ تا ځکه منع کوو چې درود شریف د سجدې په ځای کې نه دی راغلی، او درود شریف د قیام په وخت کې نه دی راغلی. قیام په وخت کې الحمدلله راغلی ده، ته به هغه په هغه خپل ځای کې ووایې، په رکوع کې به سبحان ربی العظیم ووایې، په سجده کې به ده ووایې، درود شریف به په قاعده کې وایې. اوس د ځان نه خبرې چې ته کې دا خو د دین نقشه دې بدله کړه. پخوانو قومونو خپل دین په دې طریقه روان کړی دی. شیطان به راغی دی شیخانو له، او هغوی ته به یې نوې نوې طریقې ښودلې، د هغوی د وجې نه به په دې قوم کې راغلی، نو د دین هغه ښکلې نقشه او هغه اصلي نقشه به پاتې شو. خبرو ته خیال کوئ. حضرت علی مرتضی نه قربان شم، جماعت کې ناستو، د مازدیګر مونځ یې کړو، نو د مازدیګر نه پس خو نفل نه کېږي، نو یو سړی راغی 2 رکعته نفل نیت یې وته، ورته وایي وروره دې وخت کې نفل نه کېږي. نو دا سړی ورته وایي وایي ما به خدای په عبادت نیسي څه، زه د خدای 2 رکعته مونځ کوم او خدای ته سجده لګوم او خدای نه سوال کوم، نو ما به خدای پاک په عبادت دوزخ له بوځي چې ته راته وایې مه کوه. نو علي صاحب وخندل، وی ګوره شیطان ګمراه کړی، شیطان څه شیطان ورته وایي په عبادت به خدای دوزخ ته نه بوځي، د ښکلې پیغمبر د طریقې په مخالفت به دې بوځي. هغه خدای وخت کې مونږ نه دی کړی، مونږ ته یې ویلي د مازدیګر نه پس نفل نه کېږي. ته د ښکلې پیغمبر د طریقې نه ولې بدل ځې؟ عبادت کول عبادت خپل وخت دی، چې ماښام شي چې څومره نفل کولی شي، او چې بیا د نفل وخت راشي کوه، دې وخت کې نه دی راغلی، د دواړو جهانو سردار نه دی کړی او د هغه ښکلې اصحابانو نه دی کړی. نورو د بانک سره مخکې اضافه او کمول دا هغه شیطان ګمراه کوي سړی. د عامه ګناه خو هر سړی پیژني، خو د شیخانو ګناه پیژندل ګراني، ځکه خلک خو هغوی ته په ښکلې نظر ګوري او هغه شیطان دوکه کړي. هغه هم کله د ناپوهۍ د وجې نه کوي، پوهېږي نه، خو پوهېدل یې پکار دي، ځکه دا ناپوهي دا د خدای په نزد عذر نه ده. داسې نورې خبرې وي. رو عقل او رواج سړي ته لار نشي ښودلی. عقل خو به درته دا وایي دا وکړه، او عقل به درته دا وایي دا وکړه. که عقل پسې ځې او په خپل خیال پسې ځې، نو قسم دې د دین نقشه او د ژوند نقشه به بدله شي. نه ته به هغه لوی رڼا ته ګورې، هغه ښکلې پیغمبر ته چې د هغه نه لوی رڼا نشته چې خدای پاک مونږ ته رالېږلې ده. هغه جامې څنګه اغوستې دي، هغه خوراک څنګه کړی دی، هغه عبادت څنګه کړی دی، هغه روجي څنګه نیولې دي، هغه مونځ څنګه کړی دی، چې چرته هم کله شوبه شي نو خدای د ځان نه پکې خبرې مه کوه. که عقل پسې سړی ځي نو د چا عقل پسې بسي. یو 2-3 خبرې تاسې ساده کوم. دې ودونو ته ګوره، د دې ځای رواج خو راته نه دی معلوم، خو د وزیرستان زمونږ شاګردان مې تللی مې په دورو کې او نکاحګانې مې بعضو دوستانو له تړلي دي. یو لوی عالم وزیرستان او زما شاګرد دی، هغه راته وایي وی زمونږ د وطن دا رواج دی چې نکاح تړي ښځه یې راوستي،
دی به 4 او 5 میاشتې کور ته نه ځي، نه به د ورځې ځي نه به د شپې ځي. نو ما ته وایي زه 5 میاشتې پس کور ته تللی. او عالم ما وی ولې؟ وی دا زمونږ د وطن رواج دی، که زه تلم په شرمولو شرمولو. وی زمونږ وطن کې دا دی چې دا نو ورته ووایي چې ښه دا تاسو کره میلمانه راغلې ده، نو ته دومره بې دغې بې ادبې چې ته دومره کور ته زر ځې. دا اوس دماغ کې ورته اچولی شوي دي. نو ما ورته وی ځناور هغه خو مې شاګردو، ما وایي چې میلمه څوک راولي د میلمه څوک تپوس کوي که نه کوي؟ میلمه م راوستی دی او تپوس یې نه کوي. دا وایي زمونږ وطن کې یوازې د هغې عقل کې دا یو هلک له مې نکاح تړله، نکاح مې تړله، خړې پړې جامې اغوستې وي خیرنې. ما هلکه دا واده ستا نه دی څه؟ وی واده زما دی که. نو ما وایي چې ستا واده دی نو زمونږ وطن کې خو چې چا وادي خسته جامې اغوستي، وی دا خو دلته ډېر سخت بد ګڼي، بیا به راپورې خلک خاندي چې خسته واده دی نو تا ښکلې جامې اغوستې دي. د هغې عقل هغې ته دا ښودله. په بعضې مصر کې او په شام کې او په عراق کې د امیانو کې دا رواج دی چې د سړي کومې ښځې سره د نکاح پروګرام وي، مور پلار یې خبره وکړي نو د نکاح نه به مخکې د هلک او جینۍ یو میاشت ګرځي جدا ځای کې. هلکه ځناورو دا ولې؟ دا مسلمانان دي. وی دا خو چې د یو بل د خوی بوی نه خبر شي او سال نه طبیعت لګي نو نکاح رستو تړي، خو دوی به ګرځي یو میاشت په هوټلو کې به شپې تېروي، د سیند په غاړه به ګرځي ځان لا. نو تاسو په خپله خیال کوئ چې اور او پنبه یو ځای کېږي، هغې به څه کوي؟ نو ړومبې اولاد یې وي حرامیان. ته به حیران شې چې کمبختانو دا څه کوي؟ دا رواج دی. ته به سړي سره خبرې کوې او تا سره به یې جواب مخکې ښځه درکړي. مونږ بعضې علاقو کې ګورې مونږ سره به ښځې ستړي مشي نه کوي، نه به را سره لاس راکړي. که سړي سره دې ستړي مشي وکړه او ښځې له دې لاس ورنه کړه، هغې پې ډېر خفه کېږي. دا زمونږ د ښځې د بې عزتي وکړه. د هغې عقل دا هغې ته ښودلی دی. وروڼو که سړی په خپل عقل پسې دی، دا ټول د شیطان هغه تربیت وایي عقل دا یو عقل دا. هلکه دغه عقل ستاسو دا بېکار عقل دی. ته دا لارې د پیغمبر نه تپوس وکړه، که په عقل لار موندې شوې نو خدای پاک به دا ښکلې پیغمبر دنیا ته نه رالیږلی. عقل خو ما سره مو تا سره مو ده سره مو. ته دې ښکلې پیغمبر ته وګوره. عقل لار هماغه ده چې دې ښکلې پیغمبر ښودلی. یو ځل په شام کې دا حضرت معاویه صاحب حکومت او یزید بادشاهي وه، د هغه د زوی. خو د یزید 2 زامن دي، یزید په خپله ظالم تېر شوی دی او 2 زامن یې دواړه نیکان هم دي هوښیار هم دي. د یو نوم دی خالد. نو دا خالد زلمی هلک وړوکې 8-9 کالو. نو شام کې یو لویه ګرجه وه د عیسایانو، یو لوی مشر راغلی پوپ. نن سبا چې د هغې مشر ناست دی نو په ویټکن سټي کې ناست دی، په روم کې اټلي کې. نو د هغې عجیبه نخرې دي که درته یې بیان کړم. خو دا پوپ راغلی لویې ګرجې ته دا پادریان ورته را جمع ناست. نو دا خالد هلک و دی ورغی اجتماع ته چې یاره دا خلک څه وایي. چې دی ورغی هغه پادریانو پېژنده د شام، هغه لوی پوپ ته وایي، هغه لوی پادري ته چې دا د مسلمانانو د بادشاه زوی دی. نو هغه مې عزت وکړي، راځه بچې ما سره نږدې کښېنه. ده ورته غوږ کېښو. دې عقل پورې درته نا ورته وایي بچې ته د دین سبق ویې او ویم لږ لږ سبق. وی که څه تپوس درنه وکړم نو جواب به راکړې. وی که جواب راته درله به درکړم، کنې خپلو استادانو نه به تپوس وکړم. وی ښه ستاسو دین کې د عقل نه خلاف خبرې دي. دا ورته دا پوپ وایي. وی څنګه؟ وی ستاسو پیغمبر ویلی دي علیه السلام دا ده نه اوس تپوس کوي چې جنت ته مسلمان لاړ شي نو جنت کې به خوراس کا کوي او بار ته به نه کیني. وی دا خو زمونږ عقل نه مني چې سړی غوښې هم خوري، میوې دي هم خوري، خوراس کاک دې کوي او بار ته دې نه کیني. دا خو د عقل نه لرې خبره. دو خندل. وی دا خو د عقل نه خلاف خبره نه.
وی تی منی وی آو وی دا کی دی شي چې انسان خواست کا کوي او بار تن کینی وی آو وی کتا سوچ کړي نو په هر بنیادم باندې داسې یو وخت تیر شوی بنیادم چې د مور په خېټه کې او د څلور نیمو میاشتو شي دی جمدی شي روح پکې پکوالی شي زړې حرکت شروع کی د ته غذا باقاعده رسی تر پیدا کېدو پورې د خوراک د څښاک هر څه رسی او دی دا څلور نیمې پنځه میاشتې چې د مور په خېټه کې دی نه متیازې کوي نه ډکې کوي نه تشې کوي هر انسان چې دومره موده خدای پاک بې بار ته ساتلی شي نو دا انسان ډېره موده هم ساتلی شي نو هغه سړي وي ټیک ټیک هوښیار زمونږ په دین کې د عقل نه خلاف خبره نشته خو عقل هغه دی چې پیغمبرانو مونږ ته ښودلی بیا ورته وایي وی بچی ته خو ډېر هوښیار یو بل تپوس درنه کوم وی جنت کې چې خلک میوې خوري نو ستاسو پیغمبر وایي چې یو اونې نه به میوه راشوکې او خلاصېږي به نه وی دا خو زمونږ عقل نه مني یو اونه ده او هغې کې د شمیر څانګې دي مثلا د شمیر مڼې دي پکې یا سه امرود یا څه بل څه نو خو چې یو شکول خلاص شو نو دا هم د هغه د بې عقلۍ خبره کوم ذات چې د اونه میوه پیدا کړي هغه پکې پیدا کولی شي ده ته وایي دا پادري چې زه خو په دې خبره نه پوهېږم دی ورته وایي دا خو اسانه خبره ده یو څیز نه به میوه راشوکې او خلاصېږي به نه وی د دې څه مثال شته په دنیا کې وی او ستا مخې ته څه پراته دي کتاب ورته پروت انجیل شریف وی دا تالوس دی که نه وی او وی دا دی اولولي دی کې د شمیر پاڼې دي هر سړی د دې کتاب نه د خپلې پوهې مطابق فایده اخیستی شي خو د کتاب په پاڼو کې به فرق راشي وی نه د کتاب په پاڼو کې فرق نه راشي تا ته زر مسلې زده کړې دته شلې زده کړې دته خپله فایده واشته وی دقه شان به د جنت میوونه هر سړی فایده لي او هغې کې به فرق نه دا د په خپل عقل جواب وکړو کنې زمونږ د دواړو جهانو سردار وای جنت کې چې جنتي خوراک څښاک کوي د ده نه به خوشبویه خوله ځي خولې سره به تحلیل لازي خو خوله به دومره خوشبوی چې د اندازې نه زیاته خدای پاک ته ستاسو زمونږ نصیب کړي نو ته به وایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خدای د شیطان نه مې وساتي دې مې په غلطه لار باندې ګمراه نه کړي ځکه شیطان کله سړي ته رواج یاد کړي یاره دا زمونږ د کلي رواج دی دا ډزې چې کوي په ودونو کې دا ګوره د شیطان لمسون دی کنې دوی ته چې ده ووایه چې دا ډزو په ځای ډوډۍ زیاته ورکړه نو هم به دې ثواب وشي هم به صدقه ده ډز څه دی د اسمان په ډزولې مال دې ضایع شو خلک پې تنګ شو بیماران تنګ شي او زنانه واړو یریږي د ډېرو خلقو د خولې نه بې اختیاره خیري وخیږي زه خو چې کتاب ګورم او څوک ډزو کي نو انسان دی اگر چې پې بیا خفه یم خو زه یم خدای م داسې که کمبختانو نو وخت ګوری نه ناوخت وایي که نه سړی وایي نو د چا خیرې خو به قبول شي نو کمبختانو وادم سپیره شي دا څه شی دی دا خر اواز دی نه پکې خوند شته نه پکې سروت شته نه پکې ترنم شته ښه ډوډۍ ورکه ښه چرګان وکړه نو هم ثواب دی هم سړیتوب دی خدا ورته عقل ښودلی چې یاره دا زمونږ رواج دی او رواج پسې ته به د پیغمبر طریقو ته ګورې د هغه د ښکلې صحابو ته د هغه ښکلي دین ته چې هغوی په ودونو کې څه کړي دي په غم کې څه کړي دي په عبادت کې څه کړي دي په بانک کې څه کړي دي نو دا اعوذ بالله په دې ده چې دا لوی کتاب ستا مخې ته پروت دی ګورې خیال کوه شیطان به تا ته مختلف رکاوټونه اچوي د دې کتاب نه به دې منع کوي او د دې د کتاب د خاوند د ښکلي پیغمبر نه به دې منع کوي نو ته وایې اعوذ بالله خدای ستا په لوی ذات او ستا په کرم او ستا په فضل د دغه شیطان نامان وهم چې هغه یو حکم نافرماني وکړه نو رسوا شو نو زه ستا د حکم نافرماني ونه کړم دی خو به ځان له خپل ملګري پیدا کوي خو ته زما د دې کتاب هدایت نصیب کړي او د دې خپل ښکلي پیغمبر په لاره مې تلل نصیب کړي خدای پاک دې ستاسو دا مجلس بختور کړي او دې کوم مړو کې چې قرآن شریف ختم کړی دی خدای پاک دې دا دولت د دم نصیب کړي او د دې په وینا چې کوم ثوابونه او درجې او برکات وعدې شوي دي د خدای او د رسول له طرفه ادې خدای پاک د دې د خاندان نصیب کړي دا ټول کلی د خدای د قرآن شریف په رڼا باندې بختور کړي ستاسو بچی دی خدای نیکان کې او مشرانو نه دی د حیا او د عزت ژوند ورکړي خدای د قرآن شریف او د حضور پاک
په هدایت زموږ عمل نصیب کې او خاتمم په صحیح ایمان کې او په آخري وخت کې دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. جمال الوجود بذكر الإله وتقوى